سلامونه د مزل راډیو فیسبوک باندې درنو لیدونکو او لوستونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د نن ورځې څو وروستیو او مهمو خبرونو ته. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلینو د اماراتي ادارو د 1 کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې ویلي چې په تیر 1 کال کې د اسلامي امارات د چارواکو د هڅو په پایله کې د ایران او پاکستان له بندخونو څخه 9951 افغان بندیان آزاد او هیواد ته راستانه شوي دي او د نورو بندیانو د آزادولو لپاره هڅې روانې دي. د افغان سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو د اماراتي ادارو د 1 کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې ویلي چې تیر کال په ټول هیواد کې د ټولنې لخوا څه باندې 3,800,000 هیوادوالو ته روغتیايي خدمات وړاندې شوي او دغه راز پر څه باندې 216,000 میندو او ماشومانو بېلابېل واکسینونه تطبیق شوي دي. د ننګرهار ولایت د ترافیکو مدیریت لخوا د جلال آباد ښار په بېلابېلو سړکونو او واټونو د ناقانونه فعالیت کوونکو ریکشو چې باقي وي د بل ولایت پلیټ لرونکي وي او ترافیکي اصول نه مراعاتوي پر وړاندې منظم کمپاین پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې دا لړۍ به تر هغه دوام وکړي څو ټول ریکشاوانان د ترافیکي قانون اصولو او مقرراتو مراعات ته ژمن شي. پروان ولایت کې د شینوارو ولسوالۍ د قلوهیر درې په منبوطاتو کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت د 42 بېلابېلو پراختیايي پروژو کارونه پیل شول. دغه پروژې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پلي کیږي. د روسیې سمندري غاړې ته څیرمه له 8.8 درجې زلزلې وروسته د امریکا او جاپان په ګډون په څو هیوادونو کې د سونامي خبرداری ورکړل شوی دی. د زلزلې د معلوماتو ادارې USGS په وینا دغه زلزله د چهارشنبې په سهار د روسیې کامچاټکا سمندري غاړې ته نږدې شوې ده. د زلزلې مرکز له کامچاټکا 126 کیلومتره لري او 18 کیلومتره ژور ښودل شوی دی. او د انګلستان لومړي وزیر کیر سټارمر ویلي چې که اسرائیل اوربند ته غاړه کېنږدي لندن به په سپتمبر میاشت کې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه وپیژني. د اسرائیلو بهرنیو چارو وزارت دغې پریکړې ته سخت غبرګون ښودلی او دا کار یې حماس لپاره انعام بللی دی.